أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دی آیتونو مبارکو کې الله پاک د خانه کعبه د تعمیر ذکر کړی دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام دوانو په شریک باندې د الله پاک په حکم سره خانه کعبه جوړه کړې ده. د حضرت نوح علیه السلام په مبارک دور کې چې کوم طوفان او سیلاب راغلی و نو هغې سره خانه کعبه عمارت ټول وران شوی او بنیادونه په خاورو شګو کې پټ شوي. جبرائیل علیه السلام راغی، نبی علیه السلام ته نښې واچولې چې په دې نښو باندې کودایي وکړه نو د خانه کعبې زاړه بنیادونه به ښکاره شي. هم هغه شانتې وکړل او د خانه کعبې تعمیر حضرت ابراهیم علیه السلام وکړو او د حتیم دا حصه دا په خانه کعبه کې شامل وه. دغه ځای باندې دیوالونه بنیادونه هغه ارسه موجود او دا په خانه کعبه کې داخل او شامل وه. او یوه دروازه حضرت ابراهیم علیه السلام په دې کې جوړه کړې وه او هغه هم د ځمکې سره خوا کې او مقام ابراهیم کاڼی دا هم د خانه کعبې د دیوال سره خوا کې ښودلی. بیا زمانه تېرېده د نبی علیه السلام د نبوت نه 15 کاله وړاندې چې کله د خانه کعبې دیوالونه هغه کریک شوي و، کمزوري شوي و، نو بیا مشرکانو اعلان وکړو چې خانه کعبه جوړو خو په دې کې به حلال مال لګو. نو حلال مال را جمع کو او دی ویلو چې نه به د سود پیسې، نه به د جوارۍ پیسې، نه به د شرابو، نه د غلا ډاکې پیسې، بلکې د حلال کار کسب چې کومه آمدنۍ نو هغه به په دې کې لګو. نو دومره پیسې را جمع شوې چې د حتیم دا حصه دا بهر پاتې شوله او دا باقی تعمیر دغه مشرکانو وکړو او په دې کې 2 دروازې ولګولې، یو دروازه د داخلېدلو او یو شا طرف ته د بهر وتلو او د دروازې دواړه اوچتې ولګولې. څنګه چې دې وخت کې دروازه اوچته ده نو دغه شان دا مشرکانو اوچته لګولې و دروازه او دی خیالو چې زمونږ چاته زړی هغه ته به اجازت کو خانه کعبې ته داخلېدلو او چاته هم زړه نه نو هغه ته به اجازت نه کو. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا لوی ګټې د مختلفو غرونو نه را جمع کړي دي، راوړي دي د معجزې په طور باندې، ورنه دومره درنې ګټې دي چې هغه 10 او 20 کسان هم نشي اوچتولی او نه په هغه زمانه کې دا مشینري او کرین وغیره یا بل څه دا څیزونه نه و. نو چې کله تعمیر پوره کړو نو بیا د هغې د قبولیت دپاره د الله پاک نه دعا وغوښتله. اوس حکم د الله دی، د الله حکم یې پوره کړی دی خو انسان عاجز دی، کمزور دی. د الله د شان لایق عبادت او کار دا څوک نشي کولی. نو خپل عاجزي الله پاک ته وړاندې کړه
چې یا الله کدی کې زمونږ نه څه کمی کوتاهي راغلی وي نو د هغې مونږ ته معافي وکړه او زمونږ دا خدمت چې ستا کور او خانه کعبه م جوړه کړله نو زمونږ دا خدمت قبول کړه. اوس پیغمبران علیهم السلام د هغې خو د الله په حکم باندې دا خانه کعبه جوړه کړې وه، دا الله پاک قبوله کړې وه، خو بیا هم نور خلقو ته تعلیم ورکو چې تاسو یو نیکي وکړئ، یو نیک عمل وکړئ نو په هغې پسې د الله پاک نه د قبولیت دعاګانې غواړئ. که هغه انسان د قرآن مجید تلاوت وکړي، که هغه روژه ونیسي، که هغه زکات ورکړي، که حج او عمره ادا کړي نو د هغې د قبولیت دعاګانې دی د الله پاک نه غواړي نو الله پاک به یې قبلی. نو یو خو د دې خدمت د قبولیت دعا یې غوښتله او په دویم آیت مبارک کې د استقامت دعا یې غوښتله چې په ایمان او په اسلام باندې موږ دواړو ته استقامت راکړه چې تر آخره پورې موږ په دې باندې ثابت قدم پاتې شو. نو د انبیاء علیهم السلام د شان نه دا خبره ډیره لرې ده چې هغې د دین نه د ایمان نه بل طرف ته لاړ شي. په دې کې موږ دپاره تعلیم راکو چې تاسو ته الله پاک د ایمان او د اسلام دولت درکړی دی نو په دې باندې د استقامت دعا غواړئ چې د ایمان او د اسلام دا دولت دا تاسو ځان سره د مرګ نه وروسته قبر ته او آخرت ته یوسئ. یعنې دعا د الله نه غواړئ چې یا الله په ایمان او په اسلام باندې ما ته استقامت راکړه، ما په دې باندې ثابت قدم پاتې کړه چې زما ښایسته خاتمه وشي. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې ټول عمر یو انسان جنت والا اعمال کوي خو آخر کې داسې وښویږي چې د خاتمه هغه خرابه وشي. نو په عمل باندې فخر او غرور کول، تکبر او لوی کول چې زما دومره اعمال دي په دې کې د ایمان خطره ده. نو د ایمان حفاظت کولو دپاره د الله پاک نه دعاګانې غوښتل. نه اولې د خپل ځان د دواړو دپاره دعا د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو په دعا کې ځان شامل کو او بیا د هغې نه وروستو د خپل اولاد دپاره د بچو فکر یې وکړو چې زمونږ په بچو کې د هم یو ډله ستا تابعداره وي. ځکه هغې ته خو دا معلومه چې ټول خو ممکن نه دی چې ټول مسلمانان او ټول نیکان دې کې به کافران وي، دې کې به مسلمانان وي. نو د هغې مسلمانانو دپاره دعا غوښتله چې ای الله زمونږ په ډله کې کم مسلمانان دي نو چې هغه مستقل ستا تابعدار وي. درېمه دعا هغې دا غوښتله د حج مناسک په دوه معنو باندې استعمالیږي. یو مقامات د حج چې کم ځای کې به حج ادا کیږي نو دا موږ ته وښایه. نو جبرائیل علیه السلام راغی د حج مقامات یې ورته وښودل، منا، مزدلفه، عرفات وی دا د حج مقامات دي. او دویمه معنا د مناسک اعمال د حج چې دې کې به کم اعمال کیږي. نو جبرائیل علیه السلام راغی او اعمال د حج، ارکان د حج او طریقې د حج دی ورته تعلیم ورکړه دی د الله پاک په حکم سره چې منا ته به ځې، بیا به عرفات ته ځې، بیا به مزدلفې ته راځې، بیا به منا ته راځې، بیا به طواف زیارت کې قرباني، شیطانان ویشتل، دا هر څه چې څومره ارکان او افعال د حج دي دا ټول جبرائیل علیه السلام د الله پاک د طرف نه حضرت ابراهیم علیه السلام ته د دې تعلیم ورکړ. او په آخر کې د توبې خبره ذکر کړې ده چې ای الله زمونږ توبه م قبوله کړه، که موږ نه په دې خدمت کې څه کمي کوتاهي راغلي نو ای الله موږ د هغې معافي غواړو، د هغې موږ ته معافي هم وکړه. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ او یاد کې هغه وخت چې اوچتول ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه من البیت د بیت الله شریف د خانه کعبې بنیادونه اوچتول، خدایي وشوله، زاړه بنیادونه ښکاره شو، په هغې باندې تعمیر شروع کو. و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیه السلام ورسره ملګری و. ابراهیم علیه السلام د ګلکار کار کو، ګټې به یې لګولې او اسماعیل علیه السلام به ورله ګټې ورکولې یا خټه چې څه لګېدل ضرورت نو هغه به یې ورته ورکول. نو اسماعیل علیه السلام د مزدور په حیثیت باندې کار کو. خو دواړه مزدوري صرف د الله نه غواړي، د بل چا نه مزدوري تمه او امید نشته دی. د الله کور جوړوي او د الله په حکم باندې جوړوي، خو بیا هم د هغې د قبولیت دپاره دعا غواړي
او موږ ته تعلیم راکړي چې تاسو د نیکو اعمالو د قبولیت دعاګانې د الله نه غواړئ. ربنا ای زمونږ ربه تقبل منا تو قبول کې دا خدمت زمونږ د طرف نه چې دا کوم خدمت مو کو د خانه کعبې تعمیر مو کو نو دا ته په خپل دربار کې قبول کا. انک بشک تو انت السمیع العلیم هم تو اوریدون کې زمونږ دا دعا خو تا وریدله العلیم او عالم د هر یو انسان په نیت باندې د هر یو انسان د زړه د ارادو نه خبرداري. نو ای الله تا ته معلومه ده چې دا خدمت مونږ خالص تا د رضا دپاره وکړو دعا م وکړه دعا م وغوښتله زمونږ دعا دې م واورېدله او ای الله زمونږ په نیت باندې هم عالم او خبردار زمونږ دا خدمت قبول که. ربنا ای زمونږ ربه وجعلنا او جوړ که مونږه دواړه مسلمین دواړه تابعدار مسلم معنی ده تابعدار لکه ستا دپاره چې موږ مستقل طور باندې تر آخر وخت پورې ستا په تابعدارۍ باندې په ایمان او په اسلام باندې ثابت قدم پاتې شو. بیا د بچو دپاره دعا غواړي ومن ذریتنا او زمونږ په اولاد کې هم جوړه که امتن یوه ډله مسلمتن چې تابعدار وي لکه ستا دپاره یو ډله مستقل دی داسې وي چې هغه همیشه دپاره ستا تابعداره ډله وي. و ارنا او اخای مونږ ته مناسکنا مقامات د حج یا اعمال او طریقې د حج مونږ ته اخایه. نو مقامات د حج ورته وښودل او طریقې د حج ورته هم الله پاک وښودلې جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې. وتب علینا او توبه قبول که زمونږ نه ای الله که زمونږ نه په دې کې څه کمی کوتاهي راغلي نو موږ تا ته رجوع کو تا ته توبه وباسو. انک بشک تو انت التواب الرحیم انت هم تی التواب ډیر توبه قبلونکې الرحیم او ډیر زیات مهربانه زمونږ دا توبه په خپل مهربانۍ سره قبول که او په دې باندې موږ ته د آخرت اجر او ثواب راکه. و اذ یرفع او یاد کې هغه وخت چې اوچتول ابراهیم القواعد حضرت ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت د خانه کعبه و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ورسرو. ربنا ای زمونږ ربه تقبل منا تقبل کی دا خدمت زمونږ د طرفه انک انت السمیع العلیم بشک ته اوریدونکې او عالم یې. ربنا ای زمونږ ربه وجعلنا او جوړ که مونږه مسلمین دواړه تابعدار لکه ستا دپاره ومن ذریتنا او زمونږ په اولاد کې هم امتن یوه ډله جوړه که مسلمتن چې هغه تابعدار وي لکه ستا دپاره. و ارنا او اخایه مونږ ته مناسکنا طریقې د حج زمونږه وتب علینا او توبه قبول که زمونږه انک انت التواب الرحیم بشک ته ډیر توبه قبلونکې او ډیر مهربانه یې. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. د فلسطین د مظلوم مسلمانانو مجاهدینو په حق کې دعا غواړي. الله پاک هغه مظلوم مسلمانانو سره هغه مجاهدینو سره خپل امداد شامل حال وګرځي. کوم امداد چې په غزوه بدر کې او په غزوه حنین کې د فرشتو په شکل باندې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره کړو الله پاک هغه شان امداد د فلسطین مجاهدینو سره هم وکي او الله پاک دې ته تاریخي فتح او تاریخي کامیابی ورته ورکي او د هغې دشمنانو ته تاریخي او عبرتناک شکست ورکي
او الله پاک د هغې هغه اتحاد چې کوم اتحادیان ورسره د اسرائیلو یهودیانو سره الله پاک هغه په بې اتفاقۍ باندې بدل کړي او د یو بل نه په نفرت باندې بدل کړي او دغه د دین دشمنان الله پاک یو بل سره په خپل منځ کې په جنگ باندې کې مسلمانان د هغې د شر نه محفوظ وساتي د دغې مجاهدینو حوصلې بلند کړي د دغې مجاهدینو د جهاد په میدان کې قدمونه مضبوط کړي د دشمن په مقابله کې الله پاک هغې ته استقامت ورکړي هغې ثابت قدم پاتې کړي او څومره مسلمانان په هغې کې شهیدان شوي دي الله پاک د ټولو د شهادت بلند نه بلندترین درجات نصیب وګرځي کوم په هغې کې زخمیان دي الله پاک هغې ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي دغه اسرائیل او دغه یهودیان په هغې باندې خپل قهر او غضب نازل کړي مسجد اقصی د هغې د قبضې نه آزاد کړي او مستقل طور باندې مسجد اقصی د مسلمانانو او مجاهدینو په قبضه او په اختیار کې راولي او څومره خلق د هغې سره مالی جانی تعاون کوي دعاګانې ورته کوي الله پاک د ټولو دا اخلاص په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او ټولو ته الله پاک د دې بدلې په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي مرزا صاحب زوی عمرې له روان دی سره د کور والا دعا ورته وکړي چې الله پاک د دې د عمرې دا سفر دا د خیر او د برکت او د خوشحالو ذریعه وګرځي الله پاک دا سفر آسان کړي قدم په قدم باندې په خپل حفاظت کې وساتي او الله پاک د حج د مقبول او د مبرور د عمرې او د طوافونو او د عبادتونو توفیق ورته ورکړي دواړو ته کامل صحت او روغ صحت هم ورکړي او د روغ صحت په حالت کې د صحیح احکاماتو ادا کولو توفیق ورته ورکړي د کور نه روانېدو نه واخلي تر واپس کور راتللو پورې الله پاک په خپل حفاظت کې وساتي د هر قسم آسماني زمینی حادثاتو نه په خپل حفاظت کې وساتي او د هغې په غیر موجودګۍ کې د هغې د والدینو د هغې د بچو الله پاک په خپل فضل سره حفاظت وکړي او مرزا صاحب بیمار دی دعا ورته وکړي چې الله پاک ورته کامل صحت او روغ صحت ورکړي نور څومره مشران بیماران دي کشران دي نارینه دي زنانه دي ظاهري باطني جسمانی روحاني بیماران دي په دې مجلس کې دي کورونو کې دي اسپتالونو کې دي الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي شاهد جی صاحب یو رشتہ دار نوجوان دی بیمار دی سیریس دی دعا ورته وکړي الله پاک هغې باندې خصوصي رحم او کرم وکړي د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي د خپلو مشرانو د خدمت دپاره د کشرانو د دعاګانو تربیت دپاره الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين